السلام علیکم ستړي مسئ نن چهارشنبه د 1403 کال د 12مې میاشتې 22مه نیټه چې د 2015 کال د مارچ میاشتې له 12مې نیټې سره سمون خوري. د سکون راډیوي د ویبپاڼې او خوا د رسنیو څخه مو د نن ورځې لنډو مهمو خبرونو ته زه خلیل الله هیوادمل هرکلی کوم. د لوګر د کلي او بیارغونې او پراختیا ریاست مسؤلینو ویلي چې د خوړو نړیوال سازمان له لوري د دغه ولایت په برکي برک ولسوالۍ کې له 2014 اړمنو کورنیو سره نغدي مرستې وسوې. د دغه ولایت د کلي او پراختیا ریاست ویان صبغت الله نایب خیل وایي چې په دې مرستو کې هرې اړمنې کورنۍ ته چې 2900 افغانۍ او یو شمېر نور اړین توکي ورکول سوي دي. د میدان وردګو ولایت د پیښو پر وړاندې د چمتووالي ریاست مسؤلین وایي د دې ولایت د حصه اول بهسود ولسوالۍ د تیزک او کجاو سیمې لاره چې د دایمیرداد ولسوالۍ له بهسود سره نښلوي د درنو واورو ورېدو له امله د خلکو د تګ راتګ پر مخ تړل سوې ده. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دغې ټولنې د بې ځایه سوو افغان ښځو ملاتړ په هدف له 340,000 زیاتو ښځو ته د روغتیا او 40,000 نورو ته د رواني مشورې او ملاتړ خدمتونه وړاندې کړي دي. ایټالیا د راستنه سوو افغانانو د ملاتړ په موخه د کډوالۍ له نړیوال سازمان سره 3.5 میلیونه یورو مرسته کړې ده. د کډوالۍ نړیوال سازمان ویلي دغه مرستې به په 25,000 اړمنو راستنه سوو او زیانمنونکو ټولنو ته ورسیږي. د امریکا د پوهنې وزارت خبر ورکړی چې دوی به د خپلو کارکوونکو نږدې نیمایي له دندو ګوښه کړي. دغه وزارت پرون ویلي چې د خپل کاري ځواک کچه به شاوخوا 2183 کارکوونکو ته راټیټه کړي. د امریکا د پوهنې وزارت دمګړی 4400 کارکوونکي لري او تر دې وړاندې ټرمپ ته دغه وزارت د منحلېدو وړاندیز کړی و او ویلي وه چې د دغه وزارت واکونه به الایتونو ته ورکړي. دا به د نن ورځې لنډ او مهم خبرونه چې تاسې واورېدل. تر بیا د الله په امان.